السلام علیکم درنو لیدونکو ته څرګندوم چې روغ او جوړ به یاست راته راځو د اتم کلاس د بایولوژي لاست چپټر دی خلنی چپټر دی پنځم په دې کې چې کوم دی طبیعي منابع دي او د دوی ساتنه ده یا نیچرل ریسورسز او د دوی پروټیکشن دی کنه نو راځو د طبیعي منابع په خپل څه شي دي نمبر 1 ګوري د خاور چې کوم دی خاور د خپل یو طبیعي منبع ده یو طبیعي سرچینه ده د دې څخه مختلف نباتات چې کوم دي هغه ګروت کوي وده کوي نبات چرته ژوند کوي خاور کې ژوند کوي کنه ها اول نمبر کې چې کوم دی دا خاوره دا یو طبيعي منبع ده صحیح ده په دې کې څه شی ژوند کوي نباتات پکې ژوند کوي صحیح ده ها بل چې کوم دی اوبه راتلی شي د اوبو څخه ګورئ اوبو څخه نباتات استفاده کوي که نو موږ په دې باندې بحث کړی چې ګورئ نبات د ریښو په واسطه باندې د ځمکې څخه اوبه راجذبوي صحیح ده دغسې بل دغه راتلی شي اوبه صحیح ده اوبه خو موږ ویلې بل راتلی شي لمر څه شي لمر ولې د لمر دا رڼا څه ده د نباتاتو باندې غټ امپیکټس لري لکه تاثیرات لري او په حیواناتو باندې دا مطلب مثال موږ وایو کنه لمر لډیر کینه وټامین ډي واخلي کنه دغه سیدا مې تاثیر دی کنه دغه سي نباتاتو باندې نبات چې کوم دی فوټوسنتسس پروسس تلاري ځان ته چې کوم دی هغه غذایی مواد جوړي صحیح ده نو دغه سي د لمر رڼا چې کوم دغه فوټوسنتسس کې غټ اهمیت لري نو د په نبات او په حیوان باندې د دوی تاثیرات دي دا نیچرل ریسورسز موږ باید د دوی په کلکه باندې پروټیکشن وکړو ساتنه وکړو صحیح ده اوس راځو موږ د طبيعي زیرمې یا د نیچرل ریسورسز دا موږ وایو ګورئ یو چې کوم دي رینیویبل ریسورسز اف انرژي دي لکه نوي کیدونکي منبع د انرژي ګورئ دا زه ډولي کما نمبر 1 دا دي رینیویبل resources of energy ګورئ د انرژي هغه منبع هغه سرچینه چې هغه څنګه کېدای شي نوي کېدای شي هغه بیرته نوي کېدای شي لکه اوبه صحیح ده اوبه دي دا نوي کېدای شي مثال ورښت وشي باران وشي واوره وشي صحیح ده دغسې ځنګلونه راتلی شي څه شی ځنګلونه موږ ځنګلونه کټ کوو پرې کوو هغه موږ ځکه د دوی غټ تاوانونه دي ګورئ د دې دغسې چې په کوم هېواد کې چې کوم هغه الوتونکي یا دغسې کوم حیوانات دي او په دې ځنګلونو کې استوګنه کوي مطلب اوسېږي خو که ته ځنګل کټ کړي ځنګل لکه ونې کټ کړي نو هغه خو د دوی کور و کور تا ورته خراب کړ نو به چېرته اوسېږي خامخا د دې ځای نه به ځي که نو دغسې ګورئ او بیا به څه کوو که چېرته مثال موږ یوه ونه کټ کړو یو ځنګل چې کوم دی یوه ساحه کټ کړو یا خپله ځنګل ختم کړو نو د دې په ځای باید موږ د هغې په څو چنده باندې نور نباتات کېنو تر څو هغسې یو ځنګل بل هم جوړ شي که موږ نبات کټ کوو د هغه نبات مقابل کې باید موږ او تاسو د خپل وطن دپاره د خپلې خاورې دپاره خپل مادرلینډ که نه د دې دپاره موږ باید د یو نبات په مقابل کې 15 دانې نباتات نور کېنو صحیح ده دا څومره ډېرې ګټې لري تا ته پته شته ګورئ نباتات چې کوم دی موږ تاسو ته ژوند راکوي ژوند راکولو په مطلب پوهېږي لکه زموږ او ستاسو ژوند چې کوم دی د حیواناتو ډایرکټلی او انډایرکټلی په نبات پورې تړلی دی ریلیټډ ټو پلانټ دی صحیح ده چا پورې تړلی دی نبات پورې که نبات نه وي خو زموږ ژوند هم نشته که حیوان چې دی نبات نه استفاده کوي موږ خپله نبات نه استفاده کوو فروټ دغه سابه وغیره چې کوم دي سبزي ویجیټیبلز دا ټول د چا نه لاسته راځي نبات نه اوس هغه ته ځان له واچوه دا خو به بیا هم څه بل څه وخوري اوس له اکسیجن چې نه وي دا موږ تاسو چې تنفس کوو اکسیجن تا ته یو 2 منټه میلاو نشي ته مرې ته په دې کره باندې چې کوم دی ژوندی نشي پاتې کېدی نو د دې لپاره چې کوم دی اکسیجن پکار دی د اکسیجن تا له څوک جوړي دا تا له چې کوم دی هغه پلانټ جوړي نبات یې ته جوړي تا له پروسس یاد دی فوټوسنتیزس کې به نبات د لمر رڼا واخیستله اوبه به یې واخیستلې دغسې کاربن ډای اکساید به یې واخیست او هغه به یې ځان له بدل کړه په ګلوکوز باندې C6H12O6 باندې ګلوکوز به یې بدل کړه هغه به خپل مواد شو هغه به لکه مصرفوو او بیا به یې موږ دپاره یو بل شی راکړو او هغه چې کوم هغه و اکسیجن څه شو اکسیجن دا نبات که چېرته نه وي موږ دپاره به د اکسیجن چا مهیا کوو تیاروو نو دا چې کوم دی د دې ځنګلونو او د دې نباتاتو غټ رول دی غټ کردار دی زموږ او ستاسو په ژوند باندې یو غټ تاثیر دی دغسې ماهیان چې کوم دي ماهیان کبان د دې نه موږ تاسو غذایي موادو لپاره استفاده کوو نو دوی باید ښکار نه شي خصوصا په هغه ټیم کې چې دوی کله نوي هګۍ اچوي بچي لکه نوي راغلي دي دنیا ته که نه نوي زېږېدلي په هغه ټیم کې باید دوی خصوصا ښکار نه شي دوی دپاره فارمونه وشي دوی باید وروزل شي صحیح ده دا چې کوم دی دا د غذایي موادو یوه سرچینه ده د کبان دغسې اوبو څخه تولید شوې برېښنا څه ورته ویلی شي هغې له هایډرو پاور ګورئ هایډرو ویلی شي اوبو ته او پاور چې کوم دی انرژۍ ته ویلی شي دا هغه انرژي ده چې هغه د اوبو په واسطه باندې منځته راغلې ده دا ډیمونه چې کوم دي دا د چا په واسطه انرژي جوړوي او دا اوبه یې که نو هغه دوربین تاو کړي او بیا موږ له انرژي راځي
صحیح ده. نو ګوري رینیویبل ریسورسز اف انرژي چې کوم دي مطلب نوي کیدونکي منبع د انرژي هغه چې کوم دي موږ ویل هایدرو پاور شو څه شو بل لکه ځنګلونه شو ماهیان موږ ویل اوبه شولې په خپله دا دغسې هایدرو پاور نه علاوه سولري انرژي دا رینیویبل ده مطلب بیا نوي کیدی شي سولري انرژي د لمر د رڼا نه سولر ته موږ واچو هغې نه موږ انرژي لاسته راوړو او دا چې کوم دی بیسټ انرژي ده غوره انرژي هم دا ده زموږ ستاسو چاپېریال چې کوم دی هغه نه ککړوي ګورئ که تاسو لکه ډبر سکار ورته ویل شي کوله هغه چې کله تاسو سوځوئ هغې نه څومره کاربن ډای اکساید صحیح ده هغې نه څومره مختلف نور زهري ګازونه منځته راتلی شي صحیح ده دغسې تیل دي دغسې ګیس دی که نه دا چې کله موږ تاسو سوځوو نو موږ خپله اندازه چاپېریال چې کوم دی هغه غرقوو هغه په تمامه معنا چې کوم دی خپله موږ د هغې په بربادۍ کې لاس اخیستی لاس هم پکې انوالو دي داخلي نو د دې لپاره باید موږ بیسټ انرژي چې کوم دی هغه سولر انرژي سولري انرژي باید استعمال کړو دغسې بل چې کوم دی هغه بادي انرژي بادي انرژي پیژنې داسې دوربینونه یې لګولي ګورئ دا داسې یو ډنډه شانتې ورکړي او بیا چې کومي دوی داسې یو دغه شان جوړ کړي دا چې د دوی د پرې شانتي که نه داسې ډانګ هغه څه هغه د باد په واسطه باندې تاو شي چې هغه کله تاو شي بیا انرژي جوړوي نو ګورئ سولر انرژي او دغه بادي انرژي دا چې کوم ده دا بیسټ انرژي ده ښه دا چې کوم دا رینیویبل مطلب نوي کیدونکي منبع د انرژۍ وي اوس دوی څه دي په محدوده اندازه باندې بیا نوي کېږي محدوده اندازه ګورئ که تا یو نبات کټ کړه که نه هغه د دې افغانستان نه مثال فنا کړه تا باندې دا واجب دي تا باندې دا فرض دي چې خپل د وطن دپاره 15 دانې 10 دانې نور نباتات کېنئ صحیح ده یو نبات چې کوم دی هغه 18 کسانو ته اکسیجن جوړوي صحیح ده یو نبات څو کسانو ته 18 کسانو ته هغه اکسیجن جوړوي په دې پوهېږي چې که ته چېرته یو نبات کېنئ یو نبات وکرې نو د هغې نه ته 18 کسانو ته پیدا ورسوله او تر قیامته پورې چې څومره خلک د دې نه اکسیجن اخلي هغه به چې کوم دی تا له یو اجر میلاویږي یو د نیچر سره به دی لکه د قدرت سره به یو بینک کولاو شي یو اجر به تعالی ملاویږي صحیح ده دغسې د نبات چې کوم دی دا الله تعالی ثنا وایي که موږ په دې عقیده یو هر ژوندی موجود چې کوم دی هغه د الله تعالی ثنا صفت کوي هغه وایي نو دغسې د قیامته پورې که دا نبات ژوندی هغه به د الله ثنا وایي دا چا کرلی تا کرلی نو ستا په بینک کې چې کوم دی د نیچر د قدرت په بینک کې چې کوم دی تا له اجر ملاویږي صحیح ده نو ګورئ دا ډېرې غټه پیدې لري او زموږ ستاسو دا ایماني وطني دا وجیبه ده زموږ ستاسو چې موږ تاسو باید د خپل وطن لپاره لکه کار وکړو او په خپل د چاپېریالي دغه چې کوم دی د دې خصوصي خیال وساتو ښه نو ګورئ بعضې دوی چې کوم دی هغه رینیویبل دي ته ځنګل کټ کړي یو ونه کټ کړي د هغې په ځای باید که نور نباتات لکه وکري دغسې زموږ ستاسو همدارنګه زموږ ستاسو زراعتي ځمکې چې کوم دي هغه په خرابېدو دي او ځینې نباتات چې کوم دي هغه په کامل ډول له منځه تللي دي او اوس همدا دې وړل کېږي صحیح ده کونړ علاقو کې چې کوم دی اخوا نورستان د پکتیا کې دلته چې کوم ځنګلونه دي که نه طبیعي هغه دوی ټول لکه ختم همدغه 3 ساحو کې دي چې نور که چاته میلاو شي ډېر نشته خو دغلته لږ ډېر دي نو دا ټول دوی ختم کړه د کونړ چاتراش او دا چاتراش او دا چاتراش هغه که نه څومره اورېدل کېږي دا خبرې نو دا څه دا دوی ختم کړه اوس که چېرته واقعا د دې لپاره ضرورت وي د دې لرګو لپاره خو باید د دې په ځای چې ته یو دانه نبات کټ کړي دې په ځای ته 10 دانې نور ولګې صحیح ده 20 دانې نور ولګې دومره خرچه پرې نه راځي هغه ځنګل دی که نه ښه نو دوی چې کوم دی ګورئ عموما زموږ ستاسو نه د نباتات د منځه لاړه ځنګلونه هم د منځه لاړه د دې لپاره باید یو عامه پوهاوی وشي یو کمپاین وشي د خلکو دا ذهنیت باید جوړ شي صحیح ده ها بل چې کوم دی دا ځنګلونه ختمېږي او په مقابل کې چې کوم دی دا مصرفونکي څه دي د دوی نفوس د دوی تعداد زیاتېږي صحیح ده اوس فرض کا یو کور کې چې کوم پخوا په یو کور کې مثال 15 نفر څنګه 15 نفر یا دغسې 10 نفر په یو کور کې او د هغو دپاره به یو یا 2 نفرو ګټه کوله دا نور به پراته وخوړل دی صحیح ده اوس همدغه کور چې 15 یا 10 نفر لرم هغه 20 ته رسېدلی هغه 13 ته رسېدلی هغه 40 ته رسېدلی دا مصرفونکي دي که نه دا څه خوري خو نبات نه استفاده کوي که نه ډایرکټلي او انډایرکټلي دا د چا نه استفاده کوي د نبات نه استفاده کوي نو ګورئ موږ نبات کټ کړو او دغسې مصرفونکي چې کوم دی دا نفوس په نړۍ کې د دوی شمېر ورځ په ورځ باندې څنګه کېږي زیاتېږي په دې پوهېږي فرض کوي تا لره یو چا راوړه یو جیک دغه یو جیک شربت مثال تا چا راوړه او په دې کې چې کوم دی مثال په دې جیک کې یو 15 ګیلاسه شربت دی صحیح ده څومره 15 ګلاسه شربت په دې کې میلاویږي ښه لکه دومره ظرفیت لري اوس تاسو راغلی 15 نفر تاسو ته به څومره ګیلاسونه ورسېږي یو ګیلاس راسي کنه خو که تاسو 10 نفر شوئ څومره ته رسېږي نیم ګیلاس که تاسو 100 شوئ بیخي کم رسېږي پاو رسېږي صحیح ده نو دقسې مصرفونکي چې زیاتېږي نو باید د دوی دپاره د دې غم وشي د دې شربت کنه
بس شربت مصرفونکي نفر شلو لورسېل باید دوی لپاره یو دوه درې دانې نور جیکونه شربت راوړل شي نو دقسې موږ چې کوم دی نفوس هم زیاتېږي د دوی لپاره باید غم وکړو نبات باید کټ نه کړو د هر یوه مصرفونکي لپاره باید موږ څو نباتات کینو دې لپاره اکسیجن موږ له راکړي د دې لپاره چې مثال د هوا صفا کړي صحیح ده زموږ او ستاسو دا خاوره چې کوم ده دا د سیلاب یا مثال د اوبو د جریان په واسطه باندې بل ځای ته لاړه نه شي کرنیزه خاورې صحیح ده غرنی وطن دی ها بل موږ تاسو غذا چې کوم دی هغه ریلیټډ موږ تاسو ژوند ریلیټډ ټو پلانټ دی نبات پورې مربوط دی دغه اکسیجن او داسې نور باید د دې لپاره چې کوم دی د مصرفونکو شمیر زیاتېږي ته باید د څه شی وکړي نباتات هم ډېر کړي د هغوی لپاره پروډیوسرز یا تولیدونکي هم ډېر کړي اوس پخوا چې کوم مثال افغانستان کې دلته په شمار مثال یو څو دانې کارخانې وي فرض کړئ مثال 40 دانې کارخانې وي دلته 40 دانې دلته څومره وي 40 او دا مصرفونکي چې کوم لکه نفوس د افغانستان هغه فرض کړئ دا کارخانې چې کوم دا دومره قابلیت مثال لري چې د خپل نفوس چې کوم دی هغه کنټرول کړي خو اوس مثال زموږ او تاسو د نفوس دومره حد ته رسېدلی زیات شوی دی چې 40 څه چې د 40 پلار راشي که نه مطلب 400 راشي 400 کارخانې نو د دوی د ضرورت چې کوم دی هغه نشي پوره کولی موږ بهر نه چې کوم دی هغه راوړېدو څنګه ایران نه مال راوړو چین نه مال راوړو پاکستان نه مال راوړو انډیا نه بهر ملکونو نه که نه خو د دې لپاره چې دلته مصرفونکي زیاتېږي باید پروډیوسرز چې کوم دي یا تولیدونکي د دوی شمېر هم زیات شي ها ګورئ د اوبو مصرف کې چې کوم دی باید هغه موږ پوره خیال وساتو د اوبه زموږ او ستاسو کمیږي صحیح ده د اوبه زموږ او ستاسو کمیږي په نړۍ کې چې کوم دی 3% چې کوم دی هغه خوږې اوبه دي او 2% چې کوم دی 2% دا دي 3% دا دي خوږې اوبه مطلب د استعمال لپاره انسان د انیمل کنزمپشن لپاره د حیوان د استعمال لپاره د دې څخه څه دی بیا 2% هغه په قطبونو کې د یخچال په ډول دي هغه یخ نیولي دي 2% د دریو نه 2% هغه هلته یخچال نیولي او دا 1% چې کوم دی هغه موږ استعمالوو په داسې شکل استعمالوو چې سولر بټن خو اوچته کړو که نه بیا د مازدیګر پورې چې کله لمر نه وي پناه شوی نو دا هماغسې خپله د اوبه روان په دې ویالو کې ها نو باید موږ تاسو د اوبو د استعمال سره هم غټ احتیاط وکړو او د دې د ذخیره کولو لپاره باید معیاري بندونه جوړ شي دا د عموما د ګورنمنت یا د ریاست چې کوم دی فرض دی چې اول باید د خپل شهریانو یا د دې اوسیدونکو خپل ولس د هغې ساتنه وکړي دا پرې فرض دي او بیا د دوی لپاره داسې کار وکړي اوبه یې منیج کړي که مدیریت د اوبو وکړي دغسې د دوی لپاره چې کوم دی پروډیوسر زیاتېږي لکه څه ورته وایي نفوس زیاتېږي د دوی لپاره باید پروډیوسر هم زیات شي لکه مصرفونکي زیاتېږي د دوی لپاره تولیدونکي هم باید زیات شي ها دا چې کوم رینیویبل ریسورسز اف انرژي بل ډول چې کوم دی هغه نان رینیویبل ده څنګه ده بل هغه نان رینیویبل ریسورسز اف انرژي څه مطلب ها نان رینیویبل ریسورسز اف انرژي چې کوم دی دا هغه منبع دي د انرژي چې دا بیا نه نوي کېږي که یو وار دې دا ختم کړه دا بیا نشته دی ګورې عموما په دې کې فوسل فیولز راځي فوسل فیولز پېژنئ فوسل فیولز ګورې فوسل عموما هغه څه ته ویلی شي لکه پخوا د غټ حیوانات چې کوم عظیم الجثه ډایناسور ما تاسو ته مخکې ویلي که نه تېر لیکچر کې یا برونټوسور مې ورته ویلي 15 متره پورې د دې اوږدوالی او صرف لکه دومره غټ حیواناتو دغسې موږ هغه نباتاتو کې ویلي چې د هغوی دا نوې چې کوم دي هغه د منځه تللي دي 10 متره پورې چې یو نبات د دوی نو هغه چې کوم په خپل ځای باندې یا خو مثال د غار او د ځمکه ښویه شو د دوی لاندې شو طبیعي بدلون راغی نیچرل چینج دغه وشو که نه ریولوشن وشو ها یا چې کوم مثال غر پرې راغی یا هغه دغه کته شو ځمکه وښویده خو دوی باندې یو څه چل وشو طبیعي بدلون وشو او دوی چې کله لاندې شو غر پرې راغی یا ځمکه وښویدله دوی لاندې شو دوی ته اکسیجن ونه رسېده دوی خو ژوندي وو که نه اکسیجن یې اخیسته که نباتاتو که حیواناتو صحیح ده نو دوی له چې کله اکسیجن ونه رسېده دوی په خپله عضوي مواد چې کوم هغه خراب شو اوس کوم دی ته خپله وګوري دا کوله دا په خپله فوسیل دی صحیح ده کول ډبرو ښکاره کوله دغسې فیول چې کوم دي فیولز پېژنې دا پټرولیم دغه مربوط دي لکه پټرول شو ډیزل شو دا شی نه که نه یا دا بنزین شو تیارو دغه تیل یا دا نور ګیس چې کوم دی دا په خپله د فوسیلونو څخه منځته راځي صحیح ده ها دوی چې کوم دي دا ما درته ویلي دوی په خپله نان رینیویبل دي څنګه دي دا بیا نشي نوي کېدلی ګورې که ډبرو ښکاري هغه تا مصرف کړه هغه تا وسوځوه هغه بیا نه نوي کېږي خو ختم شو که نه دغسې ګیس تا مصرف کړه ختم شو که نه دغسې پټرول ډیزل بنزین دا وغیره دا ټول که تا مصرف کړه هغه لاړه ختم شو بیا نه نوي کېږي خو تا چې کوم دی د خپل وطن چاپېریال ته په خپله اندازه باندې لکه هغه دې ککړه کړه او تاوان دې ورسوه
بار ملکونو والا چې کوم دي هغوی له چې کوم سایکل میلاو شي لکه سایکل ورته میلاویږي پیدا کیږي هغه په موټر سایکل نه ځي ولې هغه موټر سایکل چې کوم دی هغه ګیس تولیدوي هغه چې کوم دی زموږ ستاسو د وطن د محیط خرابوي صحیح ده د چاپیریال ککړوي هغه بیا په سایکل ځي چې پبلک ترانسپورت وي عامه ترانسپورت مطلب یو بس ټول ولس پکې ځي راځي پانتون ته یا سکول ته یا کار ته کنه هغه په خپل شخصي ګاډي کې نه ځي زما شخصي ګاډی چې کوم دی هغه د دې زمونږ د وطن یا د زمونږ د دې نړۍ هغه د هوا ککړوي هوا خرابوي نو لکه دومره احتیاط کوي او موږ تاسو ته راشئ موږ بیا په کومو کانو او په کومو دغو باندې خپل وطن روان نکړو ها بل چې کوم دی زموږ ستاسو ما ته ویلي آیل شو تیل شو دغسې ډبره سکاره کول زموږ ویل نیچرل ګیس چې کوم دي دا ټول نان رینیویبل دي بیا نه نوي کېږي یو ځل د استعمال که ختم شو صحیح ده ها دوی چې کوم دي استخراج شوي دي او اندازه یې چې کوم دی دا به ډېر زر په مصرف ورسېږي یو اندازه دي د ډبرو سکاره او ګیس او د تیل چې کوم دي دا یو اندازه دي خاص اندازه دي که نو دا خو نه ده چې بس بیا نوي کېږي او زه د خیر استعمالوي دا په خاص اندازه دي دا چې کوم راویستل شو مصرف شو ختم دي ښه ډبرو سکاره چې کوم دي هغه عموما ډېر زیات شتون لري او ډېرې مودې لپاره دوی عموما کارول کېدای شي او دغه منابع چې کوم دي هغه مهال بیا نوي کېدو وړ دي چې کارول یې د بیا تولید له چټکتیا څخه زیات نه وي صحیح ده یو شی چې ته تولیدې او هغه سلو وي یو کارخانه ده مثال او هغه 40 نفرو ته مال ورکولی شي سپلای کولی شي که نه هغوی مړولی شي او ته چې کوم دی دا نفر پې زیات کړي اتیا یې کړي خو د دوی دا تولید سلو دی که نو او نفر پې زیات دي نفوس پې زیات دی مصرفونکي زیات دي نو د دې لپاره باید ته د دې تولید اندازه اوچته کړي کارخانې ورته 2 کړي نو اتیا نفر شو دا ویله مساوي شي کارخانې ورته باید 4 کړي چې د دوی نه دا مال زیات هم راشي صحیح ده ها دا چې کوم دی د یو بل چې کوم دی هغه واټر دي اوبه تر ټولو اهم زموږ ستاسو په دې زندګۍ کې او زموږ ستاسو په دې ژوند کې تر ټولو اهم چې کوم دي هغه اوبه دي که دا اوبه نه وي خو زموږ ستاسو دا وجود چې کوم دی دا ژوند چې کوم دی دا به اوس نه و صحیح ده دا به اوس نه و ګورئ عموما خلک چې کوم دی زموږ هېواد کې د ځمکې نه لاندې چې کوم دي څاګانو کې اوبه دي دې نه استفاده کوي چینو نه دې نه استفاده کوي بعضې چې کوم دي هغه سیندونو نه هم استفاده کوي او دا اوبه د کومه کېږي دا د کلني ورښت چې کوم باران وشي د هغې نه منځته راځي یا دغسې واوره وشي د هغې نه منځته راځي یو اندازه چې کومي د باران هغه ځمکه جذب کړي یو اندازه لاړ شي سیندونو ته او پاکستان نه شي صحیح ده ها بل چې کوم دی هغه وچکالي لکه کلنی ورښت چې کله کم وشي صحیح ده یو کال کې چې بارانونه ډېر ونه شي پسرلي کې ونه شي ژمي کې ونه شي که نه موسمونو کې ونه شي خو بیا هغې نه څه کوم کال اخلي وچکالي لکه باران پکې نه شوی ښه نو عموما وګړو ډېروالی چې کومي هغه د لکه د نفوس ډېروالی هغه د اوبو کمبود کېږي اوس په دې کابل ښار کې ایریا کې دې ایریا کې چې کوم دی تقریبا 8 میلیونه نفوس دی 8 میلیونه نو د دوی چې کوم پخوا دا نفوس دلته نه و شمېر کم و د دوی چې کوم په کمه اندازه باندې اوبه مصرفولې اوس دا شمېر زیات شوی دی لاړې اوبه یې کمې کړلې څنګه کې اوبه یې کمې کړي په هر کور کې یو برمه شته دی په هر کور کې یوه څاه شته دی او ته خپله حساب وکړه کابل کې څومره کورونه نو دا کابل چې کوم دی اوس ټایم کې د اوبو د کمښت سره پوره مخامخ دی او ښه ټیټ مخامخ دی پنځه شپږ ټاپکې ډکې کې بیا چې کومي اتمه رقم درکوي ښه نه دغسې پخوا به چې یو کوی ډېرې زیاتې اوبه ورکولې اوس چې کوم دی ستا د کور د استعمال او د مصرف دپاره هم نه رسېږي هغې دپاره هم بسنه نه کوي نو ګورئ زموږ او ستاسو دغه عموما دغه ښار چې کوم دی دا د اوبو د کموالي سره مخ دی او په آینده کې دا امکان شته دی او ښه 90% شته دی 90% شته چې دا کابل چې اوس پایتخت دی دا به خلک صرف او صرف د اوبو د کمښت د وجې نه دا پرېږدي دومره ښایسته وطن دی مثال مختلفې میوې پکې کېږي ښایسته هوا ده یخه که نه او ښایسته ځای دی کابل پایتخت دی مرکز دی کیپیټل دی که نه خو دا به صرف او صرف خلک د دې وجې پرېږدي چې دلته اوبه نشته په راتلونکو څو کلونو کې به دا پرېږدي دا ځای دا به یاد ولرئ ها نو دا چې کوم دی که چېرته د وګړو د نفوس لکه ډېر شي نو دا اوبه څنګه کوي کموي بې ځایه لګول که نه د هغې باید موږ مخه ونیسو عامه پوهاوی وکړو باید ونه لسي هغه خبره څنګه کوي په سیند کې سیند چې روان وي هغې کې اسراف منع دی هغې کې به هم ته اسراف نه کوې اضافه دغه به پکې نه کوې او الله تعالی فرمایي په 13مه سپاره کې نه 9مه سپارې د سورة الملک تبارک الذي د هغې اخرنی آیات دی قل ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين مطلب باندې پوهېږئ ګورئ ته دوی ته ووایه تاسو کله دې ته ځیر شوي یئ کله مې سوچ کړی دی چې که ستاسې اوبه مطلب دا څاګانو اوبه دا کاریزونه چیني وغیره که ستاسې دا اوبه څنګه شي په ځمکه کې ښکته نه نوځي مطلب وچې شي که نه ښه نو څوک به تاسو ته پاکې او دا روانې او ښایسته اوبه درکړي دا پیغمبر علیه السلام ته وایي چې ته دې خلکو له ووایه
دا ورکې شي ځخته لاړ شي بیا به تاسو دا اوبه څوک درکوي خو دې کې د عاقلانو لپاره دا میسج دی دا پیغام دی چې دا اوبه په خپل اندازه مصرفوي اسراف پکې مه کوئ زیاتې مه دغه کوئ دا په خپل ننوځي په ځمکه کې او لکه ختمیږي نو د دې سره باید غټ احتیاط وشي دا زمونږ ایماني وجیبه ده دیني وجیبه ده الله موږ ته وایي موږ ته خپل رسول وایي دقسې زمونږ او ستاسو د خپل وطن لپاره باید موږ اوبه زیاتې مصرف نه کړو ګوره الله تعالی څه وایي ویلي ومن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره نو ګوره هغه چا چې ذره اندازه خیر هم کړی که نه نیکي کړي هغې حساب هم ورڅه کېږي او ذره اندازه شر یې کړی بدي کړي د هغې حساب هم ورڅه کېږي نو ګورئ موږ او تاسو چې کله د اوبه زیاتې مصرف کړو زموږ تاسو هېواد ته تاوان دی که نه د دې حساب موږ څه کېږي د دې ذرې پېژنئ ذره نه د ملایان صاحبان څه دي دوی داسې مثال ورکوي چې کله یو کوټه کې سوری شانتي د لمر وړانګې دلته ولګېږي او د لمر وړانګو سره واړه واړه دغه تاویږي هغه ذره ده خو هغه ذره نه ده ذره د هغې نه هم کوچنۍ ده ساینس ته سټډي کړه په هغې کې ذره څه ډولی شي ذره چې کوم د هغه په سترګو نه ښکاري او دا چې دی د لمر سره چې وړانګې چې کوم وړې ذرې تاویږي لکه هغه وړه دغه پارټیکلز هغه ذره نه ده ګوره نو الله تعالی به تا سره د هغه شي حساب هم کوي چې هغه په سترګو نه ښکاري لکه ذره نو ته څنګه چې تا دومره زیاتې اوبه زیاتې مصرف کړلې خپل هېواد ته دې تاوان ورسوو د الله تعالی حکم چې کوم هغه تا مات کړ هغې فرمانبرداري تا ونه کړله نو دا خو داسې وړه خبره نه ده که نه بل چې کوم دی عموما دا اوبه چې کوم دي اوبه دا د کبانو د اوسېدو ځای دی دې کې کبان اوسېږي که نو سیندونو کې ډنډونو کې دغه سمندرونو کې نو دوی څه دي کبانو له خو تاسو ته پته ده د انساني غذا غټه منبع ده انسان استفاده کوي که نو کبانو نه دوی چې کوم دی عموما د ښکار چې کوم دی د کبانو هغه د دوی کموالي لامل شوی دی الپور خو پېژنې که زموږ ګاونډیان نو دوی څه دي په دې کې به مخکې مثال ډېر زیات دغه و هغې کې اخواته چې کوم نور ډنډونه وو د ساحو کې په خپله دې نورو سیندونو کې چې وګورئ زموږ ستاسو په دې ساحو کې عموما دا کار ښه ډېر شته دی چې کله به کبانو نوي بچي اچولي نوي بیا ګۍ اچولي هغه به یې وژل کرنټ په واسطه به یې وژل کرنټ به یې ورکوه که نه جنریټر به ورته راوړی وي لاندې ور واچوه اوبو له و ظالمه خو که هغلته میان دی صحیح دی میان خو به ته مړ کړي اخوا که څوک لامبي خپل ضرورت پوره کوي که هغه دې کرنټ وواله هغه خو مړ کېږي که نه نو هغوی دوی له خیال نه کوي نو ګورئ د دې لپاره باید خپل یو اصول جوړ شي خپل یو قانون جوړ شي چې کم ټایم کې موږ ښکار وکړو د کبانو صحیح ده ضرورت دی وکړه رفع کړه ضرورت دی ته خپله مثال د دې ښکار وکړه خو په خاص ټایم کې صحیح ده نو اوس راځو او د دوی لکه دا کموالی شوی دی او په هېوادونو کې څه دی عموما د کبانو ښکاري دغسې د نباتاتو والي که نه ځنګل نه نبات یا بل ځای نه نو د دې هر څه دپاره چې کوم دی هغلته په نورو هېوادونو کې قوانین شته دی بغیر د اجازې ته هغه نشي والی هغه مایع ته نشي ښکار کولی نو د دوی د اصولو نه یو دا دی د دې قوانینو نه چې د هګۍ اچولو په وخت کې صحیح ده مایع باید ښکار نه کړی شي صحیح ده دا د دوی هغه اصولو نه یو اصل دی اوس زه به تاسو ته مثال درکړم هند انډیا پېژنئ که نه اوس دا انډیا څه ده دا ګورئ د ریسرچ نه ثابته خبره ده دا چې دا انډیا چې کوم دی 90% ګورئ 90% چې کوم دی دوی اوبه د زراعت لپاره استعمالوي د کښت لپاره انډیا خو ډېر غټ نفوس دی که نه په نړۍ کې اول نمبر نفوس د دوی دی دوی خو غټ مال به مصرفوي دوی چې کوم دی 90% اوبه هغه په زراعت کې مصرفوي 9% چې کوم دی دوی 9% اوبه دوی په صنعت کې مصرفوي انډسټرۍ کې کارخانو وغیره دیو کې او دا 3% چې کوم دی دا د کورني کارونو کې مصرفوي 3% کوم ځای کې کورني کارونو کې نو لکه د دوی داسې مصرف دی دې ته خو خیال دی او د دې سروې په وخت کې چې کوم د نړۍ نفوس هغه 6 بلین و 6 بلیونه څومره 6 بلین و 6 بلیونه دا سروې چې هغه ټیم سره شوی و خو په 2040 کې څه د تیر کال چې کوم 2040 کې 2040 په دې کې چې کوم بیا د نړۍ نفوس 4.2 بلین و صحیح ده نو ګورئ دا نفوس زیاتېږي مصرفونکي زیاتېږي دوی دپاره خوراک پکار دی ته باید نبات کښېنې ته باید اوبو سره احتیاط وکړې صحیح ده ته باید ځنګل سره احتیاط وکړې ته باید میانو سره احتیاط وکړې د دې ټول نیچرل ریسورسز چې کوم دي طبیعي منابع خاوره یې اوبه یې ځنګل یې هر شی چې د دې باید موږ تاسو ښه پوره ساتنه وکړو دې ته خیال دی مخکې 6 بلیونه و خو اوس چې کوم دی په 40 کې اوس لا 15 دی نو دی چې کوم دی 8.2 بلیونه ګورئ د ملګري ملتونه خو پېژنئ هغوی یو ریپورټ ورکړی و په 2050 کې 2050 اوس کوم کال دی 2025
مقصد دا چې 15 کاله بعد به چې اوبه به نړۍ کې ختمي کمی به ختم نه کمی به اپ کمی او هیوادونه چې کوم دي هیوادونه هغه به د دې اوبو په واسطه د دې اوبو په سر باندې یو بل سلانجي کوي دا وسنه زمونږ ته لانجې مخې ته پرتې دي پاکستان سره کونړ ډیم دسي ایران سره د تاجکستان سره ټول هیوادونو سره وسنه زمونږ لانجې پیښ دا نور هیوادونه چې کوم دي کدا سروې چې شوی دا د ریسرچ مطابق شوی دا صحیح ده اسی ځان خبره نه ده شوی ها نو دوی چې دا څه خبره وکړه چې دوی اوبه به کم شي او هیوادونه به یو بل سره د اوبو په سر باندې لانجې وکړي دوی به جنګونه ها اوس عموما دا اوبه موږ څه لپاره استعمالوو امپورټنس اف واټر چې کوم دی امپورټنس اف واټر لکه د دې اوبو اهمیت اوبه موږ کوم ځایونه کې استعمالوو نمبر 1 کوم دی عموما ډرینکینګ لپاره موږ استعمالوو چا لپاره ډرینکینګ مطلب اوبه موږ اسکو کنو زموږ اساس د بدن د حجرات کوم دي دا په مایع محیط کې ښکار کوي مایع محیط کې دا تعاملات سره کوي کنو زموږ اساس بدن ته پکار ده مایع اوبه دا اول څنګه کو موږ اسکو بل دا کوم دی عموما د اریګیشن لپاره موږ استعمالوو اریګیشن پیژنې اریګیشن لکه ابياري که زراعت ته موږ اوبه ورکوو لکه زراعت نه فصلونو ته صحیح ده د پټومټو لپاره د ټول لپاره موږ څه ورکوو اوبه ورکوو کنو ها بل چې کوم دی عموما د واشینګ لپاره منځلو لپاره واشینګ څه مطلب منځل کور کې موږ لوښي خپل په ځان صفا کوو دغه سي موټر له څه ورکوو موټر له خو چې واري ماشين سٹارټ کو هغه په 3 غنټو کې نه دغه کیږي د تیر ورځو کې یو دغه ډېر فیسبوک کې خو کېده دا د موټر شوی والا چې کوم دي سرویسونه والا دوی ویل ډېر زیات پر باندې دا نو هغه دا کنه خبر چې له خو سي بس نو کچھ دغه دا کنه نو دوی ډېر زیات استعمالي عموما موږ کوم دی واشنګ لپاره استعمالو بل چې کوم دی دا وب موږ د انیمل کنزمپشن لپاره استعمالو انیملز کنزمپشن څه مطلب ور انیملز کنزمپشن د حیواناتو د مصرف لپاره حیوانات موږ ډېر زیات وبس کیږي هغه لپاره موږ وب ورکو دا څه بل چې کوم دی هغه موږ د کوکینګ لپاره اشپزۍ لپاره کنه دیګه وغیرہ کو ډېر زیات دی نشته وب استعمال ما خو تاسو سره کې ویلي چې وب چې کوم دی هغه حیاتي ماده ده نو د دې سبب موږ تاسو ډېر زیات احتیاط وکړو ها اوس موږ به یو څو ټکي وایو لکه ما خو مخکې ویل چې د باره کې باید کمپاین وشي او لکه د خلکو ذهنیت باید چینج چې کم اندازه اوبه مصرفوي د الله تعالی چې کوم امر دی او زموږ تاسو د وطن خبرم ده کنو ها نو د دې په چې موږ سستینبل واټر منیجمنت وکړو مطلب چې اوبه داسې منیج کو داسې مدیریت اوبه وکړو چې لکه نور ژوندۍ موجودات څنګه شي تاوان ونه رسي سستینبل څه مطلب چې مواد یا دغه کمی کنه عموما دوی داسې استعمال شي چې نور ژوندۍ موجودات ته ضرر نه رسي چاپیریال لا تکر نه کی کنه نو د دې لپاره چې کوم دی اول دای چې د څو لوی پروژو په ځای چې باید اول موږ یو څو کوچنی زیرمې جوړ کړو صحیح ده څو کوچنی زیرمې جوړ کړو لکه اوس د بند په ځای چې کوم دی واړه ویالې جوړ کړو کانالونه ته جوړ کړو اوس مثال ریاست کونړ باندې وهي مثال د څنګه د یو فکټ سره د لپاره نو یا انا راپاتې نه شي دیوش دا لري ټول کوڅونه د ازمکه مومنه دی خو ځمکه مرتوبه وساتل شي مطلب د ځمکه به وبلري او به خو نه مثال ځمکه به ځمکه به وبلري او په دغه ته کوم دی دا اوبه نه کمی دریم نمبر دا دی چې خاوري مدیریت باید وکړو زراعت ته پراختیا ورکړو زراعت ته پراختیا څه مطلب څنګه ورته جوړ ګراوند واټر چې کوم دی هغه ذخیره شي ځمکه اوبه هغه پوره شي هغه لپاره موږ ماته مخکې ویل د ځمکه دمجنه وساتو او هغه به چرته خلند دي کنه ګراوند واټر صحیح ده نو موږ تاسو باید اول خو خپل کوشش وکړو چې هر کال موږ نباتات کینو هغه نباتات لکه نور وکړو نه وکړو خو حکومت چې کوم دی هغه تم پکار دي لکه دا د حکومت وظیفه ده صرف د اولس نه ده چې هغه باید مصنوعي ځنګلونه جوړ کړي صحیح ده ها بل چې کوم دی په څلورم نمبر کې زراعت لپاره د خاروالۍ فاضله توکي چې کومي یو به دې تغیر ورکړي هغه بیا ریسایکل کړي ورې په جاپان او دی نورو زیرو خارونه چې کوم دي زیرو سټیز هغه کې بل ورځ یو ریپورت کاته جاپان کې چې کوم دی دا د کموډ وبڅ دي کموډ هغه فاضله او د استعمال نه کړو هر قسم استعمال نه دي نو هغه چې کومي هغه دوی ریسایکل کوي غاټ دغه ورته لګولي هغه ریسایکل کوي که مثال انسان نه استفاده کوي نو زراعت له خو ور کوي کنه پټول خو لیږي کنه
نو ګورئ هغه لکه دومره احتیاط کوي چې هغه د کمو اوبه چې موږ ډېر زیات فاضله ګڼو لکه ډېر زیات دغه ګڼو هغه نه بل څه موږ زیات فاضله نه ګڼو نو هغه چې کومې هغوی ریسایکل کړي بېرته یې رادغه کړي صفا کړي فلټر کړي او هغه یې زراعت له ورکړي په انسان مثال نه مصرفي نو دې دپاره باندې سوالې تجزیه توجه ریسرچ ګورئ نمبر کانالونو د دې زیاتې اوبه فی عموما دا پایپونه کور کې مثال دغه لګولی او د دې پایپونو نه یا مثال پټي ته پایپ تېر کړی ګڼو او د دې پایپ چې کوم هغه سوری هغې نه څومره اوبه لکه ضایع کېږي د هغې هم باید تاسو خیال وساتئ صحیح ده بل چې کوم دی اووم نمبر پوینټ به دا شي چې په ښاري چاپېریال کې که نه د باران اوبه دغسې د واورې دا چې کوم دی د دې نه مؤثره استفاده وشي مؤثره دا مطلب چې لکه واوره وشي د هغې دپاره څه شی وشي ول ها اووم نمبر پوینټ دا چې دوی باید په ښاري چاپېریال کې عموما کله واوره کېږي کله باران دغه کېږي نو هغې دپاره باید یو خاص شانتې د سکن نشان وایستل شي او هغه واوره چې کومي هغه کې واچول شي اضافه بام ماني که نه هغه ته لاندې غورځئ هغه باید ته په هغه کې واچوي د دې لپاره چې د ځمکې اوبه څنګه شي پوره شي نمبر 8 چې کوم دی هغه په کرنه کې د اوبو ساتنې چې کوم دی هغې دپاره تدبیر پکار راولي کرنه کې موږ کوم ضرورت دی نه موږ تللی ډېرې مصرف ناشکره هم یو که نه خو بیا هم ډېر زیات غواړو هغه اوبه ډېرې زیاتې مصرف کړې وي هغه ورته ویلي چې why do you use it unnecessary ته دا ولې بغیر د ضرورت استعمالوې لاس دې مثال وینځه خو بس لاس دې وینځه ځکه نو دا نور دې مثال بمبره خلاصه کړې ده او دا لاس دې ورته نیولی دی څه کوي یخې اوبه دي ښایسته لاس باندې ښې لګي او داسې نو ګورئ unnecessary او بغیر د ضرورته باید په هغه په زراعت کې موږ ورته خپله یو ټولو سره باید څه شی وکړو غټ احتیاط وکړو صحیح او نمبر 9 چې کوم دی هغه اوبو ته واقعي قیمت ورکول دي واقعي قیمت دا مطلب چې کله ګورئ لکه یو کلی دی دا کلی دی مثال د دې لپاره حکومت باید داسې وکړي چې یو غټه ډیګۍ ورته هلته جوړه کړي بر اوچت ځای کې پټه ډیګۍ ورته جوړه کړي او ټول کورونو ته مثال پایپونه ورکړي ستا د کور څومره اندازه اوبه لګي مثال 10 ټاپ کې ستا 20 ټاپ کې ستا 10 ټاپ کې مثال ها نو دا چې کوم شو هر چاله په معینه اندازه باندې اوبه راپرېږدي نو هغه بیا دې ته نه مجبور کېږي چې اضافه اوبه مصرف کړي څومره اوبه چې ورته راځي هماغه مصرفوي صحیح ده دا چې ورته ټوله ورځ لکه ماشین سټارټ کړي هغه پورې خو ته نه پرېږدي چې کله د انمار بېرته ولیدلی دي سولر والا خو هم لیدلي دي څومره ظالمان ښه نو دا چې کوم دی دوی ته باید واقعي قیمت ورکړل شي ښه اوبو ته دې ته غټ قیمت ورکړي دا حیاتي ارزښت لري یو څو ورځې که تا باندې اوبه نه وي نو ته څه کوې خو ته ژوندی نه پاتې کېږي که دغسې موږ باید سیف واټر وکړو مطلب دا اوبه وساتو اوبه خوندي کړو اوبه ذخیره کړو او د دې لپاره باید اخري خبره زه دا کومه د دې واټر منیجمنټ لپاره چې د اوبه موږ څنګه مدیریت کړو د دې لپاره موږ باید کمپین وکړو دا کمپین د هر چا وظیفه ده په کلیو کې صحیح ده ملکان صاحبانې هغې ورته باید دغه وشي جوماتونو ته امامانو ته هغې ورته باید دا حد اقل چټ خو چې ور ورسېږي چې اوبو سره غټ احتیاط کوئ زموږ ستاسو اوبه کمیږي صحیح ده هغې ته باید وشي مکتبونو کې سکولونو ته باید دا ولیږل شي اول خو دا د حکومت دغه هم دی فرض هم دی چې داسې کار باید وکړي او بل د دې عوامو سم د دې د ذهنونه چې کوم دي هغه باید خلاص شي څه شی وشو ملکانو ته کلي کې مثال دغه وکړي مولا امامان چې کوم دي جوماتونو کې هغوی باید دې باره کې خبره وکړي مولا له خو چې بس دغه راشي خط ورته څوک راولېږي یا بره نه چې کوم دی ریاست طرف نه راشي د دې کې لیکلي دي اوبو څخه احتیاط کوئ ښه اوبو څخه احتیاط کوئ بس د دې څه مطلب د دې باندې د هغوی ذهنونه ور خلاص کړه چې دا د الله تعالی امر هم دی قل ارايتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين تاسو ته به د اوبه څوک درکړي که هغه کته لاړ شي دې باره کې تا چې الله تعالی څه ویلي هغه ورته ووایه تا خو ریاست یا کوم چا چې ته دا چټ رالېږلی هغه دې لپاره نه دی رالېږلی چې ته صرف دوی خبر کړه دا نه د دوی د ذهنونه په دین ور خلاص کړه دا زموږ دیني وجیبه ده دیني مسله ده ها نو ګورئ د دې لپاره باید مکتبونو کې باید کمپین وشي مکتب کې خو چې کومي هغه پوه خلک دي سټوډنټان دي د هغې چې کوم دی هغوی ذهنونه خلاص شي هغلته چې یو سټوډنټ ذهن خلاص شو هغه د ټول کور ذهن خلاصوي ولکه ته د اوبه ولې زیاتې مصرفې ولې بغیر دغه مصرفې ضرورته اسراف ولې کوې که نه دغسې د دوی لپاره باید سیمینارونه ولیږل شي د حکومت لخوا د استادانو لخوا د پوهه خلکو لخوا که حداقل دوی لکه حضوري نه شي دایرولی دا سیمینار یا د دوی عامه پوهاوی نو باید دوی آنلاین خو وکړي آنلاین څه مطلب یو کیمرې هلته ولګوي او نور دلته ودرېږي دوی ته بیان وکړي دوی ته خبره وکړي دوی دا ذهن چې کومي هغه په دې باندې ورخلاص کړي چې اوبه تاسو ولې زیاتې مصرفوئ نو دا چې کوم دی دا لکه زموږ ستاسو د وطن سره خیانت دی دا زیاتې اوبه مصرفول زموږ ستاسو د دین سره خیانت دی مطلب د الله تعالی د حکمونه او فرمانونه چې کوم دي هغه سره غټ خیانت دی ښه دا خبره چې کومه دا د اوبو باره کې وه اوس راځو موږ خبره کوو د خاورې باره کې
چې دا خاوره اوس نیچرل سورس دی کنه طبيعي منبع ده زموږ ژوند څومره تاثیر او زموږ څومره دا چې طبيعي او د لونه خاوره کې اڅي نه څه راکی اکسیجن موږ راکی اکسیجن نه موږ تاسو څه کوو عمر کنه او ماته ویلي چې یو نبات کوم دی یو نبات هغه اتلس کسانو ته اکسیجن برابرول شي صحیح ده ها دا چې کوم دی عموما د پاسانه پور د خاورې ځای د غذایي مواد لري خو موږ باید د دې خاورې ساتنه وکړو داسې ساتنه وکړو چې د اوبو جریان پرې نه دوی چې د خاوره د دې ځای نه بل ځای ته وشي سیلاب رانه شي د خاورې د دې ځای نه بل ځای ته وشي اوبه رانه شي د خاورې مثال بل ځای ته انتقال د پاسانه پور چې کوم دی عموما غذایي مواد لري ولې لري پته درسته الته مثال حیوان دی حیوان هغه مر شو دا وړه هغه دلته وګورځو ډي کمپوزرز مطلب ترجمه کوونکی هغه راغ او دا حیوان څنګه ترجمه کوي یو دوه درې ورځې بعد ورته هغه حیوان نه صرف اډو کې مډو کې پاتې یو څو هفته دوه بعد ورته هغه نه هغه ډي کمپوزرز یا ترجمه کوونکی هغه د حیوان ترجمه کې مثال صرف حیوان مثال ماته قدر کوي حیوان ترجمه کې عضوي مواد کوم هغه خاورې ته لاړ شي خاورې پاسانه پورت کوم هغه عضوي مواد لري او دا د طبيعت لپاره کوم دي چاپیریال ته هغه ته کاربن ډای اکساید ملاوي شي چې کله کاربن ډای اکساید ملاوي شي هغه نه بیا نه د جریان سیلاب ټول هیڅ خبر دونو هم خبرې د لپاره شو د قابل کې هغه د لپاره باید موږ ونی کینو چې ونی کینې دا بعد اندازه چکني بعد اندازه کم شي بیا په سلو دغه مان چکم دي سرعت سره دغه نشي وړلې خاوره او که یو چا تاکیم خدل ته مخې غر ودرولې د نباتاتو ځنګل ورته جوړ کړي اور دغه ورته جوړ کړي نشي کېده بلکې کوم دي د خاوره باید نمجنه موږ وساتو صحیح ده یو خدای چې زمکه وبو پوره شي بل نبات به پکې خو ده وکي قدریم نمبر کې باید څه شي هغه بوټو کرل چې هغه ریخي د خاورو زری نختی ساتي دا بعد دغه بم لیدلې نبات سره وباسي بل د ریخو سره به خاور هم نختی نو هغه سي بوټي باید موږ تاسو وکړو چې د خاور هم د نختی او یو ځای وساتي صحیح ده ها دا چې کومه د خاورې باره کې بل دې کوم دي خواړو باره کې ګوري ورسنی فعالیتونه موږ تاسو سره کوو نو د دې فعالیتونو لپاره چې کوم دي موږ تاسو چې کوم دي هغه انرژي ته اړتیا لرو نو انرژي چې کله موږ تاسو اړتیا لري باید خواړه وکړو صحیح ده خواړه موږ خولې د لارې دلته درته شو کړل معده مې دا حاجه کنه بیا چې کول کوم دي ته مو د وینې جری کوم دي هغه غذایي مواد وروړي چې کله غذایي مواد وروړي نو سل کوم دي هغه بیا خپل مصرفي صحیح ده نو دوی کوم دي بیا خپل مصرفي ها اوس موږ راځو دغه خواړه چې کوم دي د زموږ سره ضرورت دی او انرژي چې کوم دی موږ ته لاس راځي موږ خبره وکړه نباتاتو کې میوه دانو نه پاڼو نه دینه سبزي دا چې کوم دي دا ټول خپل انرژي موږ سره راځي بل چې کوم دی ګوره حیواناتو نه موږ خپل حیوان خورو کنو چرګان پسان ګډان وغیرہ کنو غوایان دا شي نه دغه سي د دوی د څرمن نه موږ استفاده کوو مثال چپړې ته جوړو دغه سي کوټونه وغیرہ دا چې جوړیږي ها نو ګوره دا چې کوم دی د خوړو باره کې موږ انرژي راکړي انرژي په خپل څو قسمه ده انرژي په خپل دوه قسمه ده یو ته رینیویبل انرژي ویل شي او بل ته نان رینیویبل مطلب نوي کیدونکې انرژي او غیر نوي کیدونکې انرژي هغه انرژي چې نوي کیدې شي هغه انرژي چې نوي کیدې نشي ګورئ 50% فوسیل سوزول څخه موږ عموما انرژي لاسه فوسیل کوم ته ویل مخکې چې نباتات حیوانات چې کوم هغه د ځمکې خویدنې یا د غار خویدنې لامل هغه لاندې شو ګورئ د لمر انرژي چې کوم د څومره اهمیت لري تاسو پته شته نباتات باندې څومره امپیکټ لري تاثیرات لري کنه څومره امپیکټ ګورئ نبات کوم د دې په واسطه باندې فوټوسنتیسس کوي ځان لته ګلوکوز جوړوي کنه دا شیره چورته وي موږ لپاره د اکسیجن برابروي شي موږ چې کوم د خپل حیوانات باندې وسه شي لمر نه کوم دی ګورئ موږ انرژي ته لاس راوړې شو سولر انرژي صحیح د سولر ورته موږ خو د دغه حیوانات باندې کوم تاثیر لري انسان باندې ګوره نور لکه نه چې وټامین ډي واخلي څه شي ونی وټامین ډي نو دا یو د دې یو دغه دی موږ تاسو باندې تاثیر دی بل چې کوم دا هغه بایو ماس څه شي دی بایو ماس څه شي دی بایو ماس ورې دا دوه کلمونه جوړ بایو څه مطلب بایو ویل شي چې دا ژوندۍ تا او ماس څه ویل شي کتلې ته صحیح ده وګورئ ژوندۍ کتله څه مطلب ژوندۍ کتله په یو ټاکلې ساحه کې ژوندۍ موجوداتو کتلې ته څه وایي ژوندۍ کتله صحیح ده ورې دې کې د انرژي په غذایي تنظیم کې د یو مصرف کوونکو څخه وروسته او هغه وروستي مصرف کوونکي ته لیکل کېږي د انرژي
دا د یو مصرف کوونکي څخه اول مصرف کوونکي د هغې نه هغه وروستی مصرف کوونکي هغه ته لیږدول کېږي، خو دا به کمیږي. ښه، په دې باندې اوس بحث کوو. ګورئ، بایوم کتلې انرژي هغه وخت ازادېږي چې عضوي ماده تجزیه شي. دغسې موږ مثال ورکړی و، حیوان چې کوي، حیوان څنګه شي، مړ شي، هغه هلته تجزیه شي. صحیح ده. هغې نه څنګه بایوم کتله دغه خاورې له کوم عضوي مواد یې هغه ور شي، هغې نه بیا نبات استفاده هم کوي. نو هغه وخت انرژي د دې نه ازادېږي چې هغه کله تجزیه شي، مړ شي. که نه غذایي زنځیر چې کوم دی لومړۍ کړۍ څخه وروستۍ کړۍ پورې انرژي مقدار، انرژي اندازه څه دا کمیږي. صحیح ده، قراره کمیږي. دا به موږ په هرم کې وښیو. صحیح ده. دې ته ویلی شي د انرژي هرم. څه شی؟ د انرژي هرم. ګورئ، دا دی هرم. صحیح ده. دا دی مثال پروډیوسرز. صحیح ده. پروډیوسرز موږ څه شي ته ویلی وو؟ تولیدونکو ته. چا ته؟ تولیدونکو ته. دا دي تولیدونکي، او دا چې کوم دی 1000 کالوري انرژي لري. صحیح ده. دا هرم دی. صحیح ده. کیلو کالوري انرژي. صحیح ده. او دا دی مثال ګراس. دا چې دی واښه دي، او دا څوک دي؟ پروډیوسرز دي. دوی دومره انرژي لري. بیا څه بیا دا پرایمري کارنیورس راشي، دا وخوري. صحیح ده. دا دی هرم اوس جوړوو. صحیح ده. دا مثال 100 کیلو کالوري انرژي ته واخلي، او دا څوک دي؟ پرایمري کارنیورس، مطلب لومړني کارنیورس دي. صحیح ده. نو لومړني غوښه خوړونکي چې کومي هغه راشي کنزیومرز. صحیح ده. مصرفونکي کارنیورس غوښه خوړونکو ته ویلی شي. ښه، نباتات دي پروډیوسرز، مطلب ګراس موږ ویلي واښه شو، دا 1000 کیلو کالوري انرژي واخلي. صحیح ده. بیا چې کوم دی لکه دوی کې دومره انرژي، بیا دا پرایمري کنزیومر چې کوم دی لومړنی مصرف کوونکی هغه راشي دا واښه وخوري، دلته انتقال شي 100 کیلو کالوري انرژي. بیا دا سیکنډري. صحیح ده. دلته چې کوم دی بیا بل یو دغه راغی خامار. صحیح ده. دا دی سیکنډري کنزیومر، دوهمه مصرف کوونکی. د سره پاتې شي دا چې کله راشي دا دوهمه مصرف کوونکی دی څه دا اولې مصرف کوونکی وخوري، او دله چې کوم دی د سلو نه ورشي 10 کیلو کالوري انرژي. دله څومره ورشي؟ 10 کیلو کالوري انرژي. نو دله دومره ورشي. بیا بل یو راشي، هغې له ویلی شي ټرشري کارنیورس، مطلب درېیمې مصرف کوونکی، او دله مثال 1 کالوري انرژي لاسته ورغله. ولې دا داسې د سره دومره انرژي وزر چې دی دا وخوړه که نه، لومړني مصرف کوونکي وخوړه پروډیوسر، دله 100 کیلو کالوري انرژي انتقال شوله. بیا چې کله د دوهمي مصرف کوونکو لومړني مصرف کوونکي وخوړه، دله 10 کیلو کالوري انرژي انتقال شوله. بیا چې کوم دی د درېیمي مصرف کوونکي مطلب ټرشري کارنیورس، بیا چې کله سیکنډري کارنیورس وخوړه 1 کیلو کالوري انرژي دله څنګه شوله؟ انتقال شوه. دقه ته ویلی شي د انرژي هرم. او تاسو هم مخکې یو خبره وکړه چې د انرژي ورو ورو کمیږي، د اولني مصرف کوونکي یا د پروډیوسر چې څوک وي د هغې نه والا اخرني مصرف کوونکي پورې به د انرژي قراره کمیږي. ښه، اوس چې کوم دی دا ځنګلونه یو ټاپک ستاسو صف کتاب کې ګورئ، حیوانات او نباتاتو استوګنځی دی دا ځنګل. صحیح. بله شی نباتات پکې، حیوانات هم پکې که نه. موږ لپاره غاټه استفاده دې موږ کوو د دې نه. موږ لپاره اکسیجن جوړوي، موږ پرې ژوندي یو. دغسې لرګیو نه کورونو کې استفاده کوو. د څه ورته وایي میز شي، دغسې دروازه، کړکۍ وغیره که نه، دا څومره شیونه موږ د دې نه جوړوو. لوښي، د لرګین لوښي دا دي. دغسې درمل لپاره هم استعمالېږي. موږ ملاریا کې ویلي وو که نه، د ولې پوټکی کونین په نامه ماده لري، هغه انټي ملاریا خاصیت لري که نه. دغسې نو دوی باید پرې نه شي. دا یو نیچرل ریسورس دی، یو طبیعي منبع ده الله موږ له راکړې، او ډېرې زیاتې پیدې لري. نو که ته احیانا که ته ضرورت وینې او پرې کوې کټ کوې، باید نور ته باید کښېنئ، نور نباتات کښېنئ. او عموما زموږ د هېواد په ختیځ کې، شمال ختیځ کې دا ځنګلونه شته دی، پکتیا کې، کونړ کې، نورستان کې. اوس د دې طبیعي منابعو ساتنه به څنګه کوو؟ اول خو داسې دی د سون پر ځای باندې، مطلب چې کله موږ کولا، ګاز، دغسې فیولز چې موږ ورته وایو، د دې په ځای باید د لمریزې انرژي، د بادي انرژي نه استفاده وکړو. صحیح ده. یو خو به دا چې دوی به موږ څه ذخیروي، بل به موږ هغه هوا نه وي ککړه کړي. صحیح ده. چې کله موږ تیل، ګاز وغیره څیزو هوا ککړوي که نه، کیمیاوي سرونه باید لږه استفاده وشي. څومره استفاده؟ بیخي لږه استفاده ترې وشي، دا هم زیانمن دي. صحیح ده. دغسې کرنې افتونو ضد درمل څخه چې مثال استفاده کېږي، د دغه چینجان کړي او داسې کړي او پاڼې خرابه کړي، هغې څخه باید برابره اندازه لکه دغه وشي استفاده. دغسې مواد باید بیا دوران شي، ریسایکل ورته وایي. هغې ته څه شی ورته وایي؟ ریسایکل. مواد باید څنګه شي؟ بیا دوران شي. دې مطلب بیا سایکل څه وایي؟ سایکل دوران ته وایي. صحیح ده. سایکل ته ولې سایکل وایي؟ هغې ټیرونه دورانونه کوي که نه. ښه، نو دوی مواد باید موږ بیا دوران کړو. اوبه یې موږ نه ضایع کېږي، هغه باید څنګه شي؟ بیا د ښاروالیو دغه په واسطه باندې څنګه شي؟ ریسایکل شي. دغسې که هر څه وي، دغسې ځنګلونو، قانونو، اوبو ساتنې لپاره باید قوانین جوړ شي، رولز جوړ شي. صحیح ده. جوړ شي او پلي شي، عملي شي، پریکټیکل جامه ور واغوستل شي. هغه بل چې کوم دی موږ باید پلانټس کښېنو، نباتات کښېنو. صحیح ده. خاورې د انتقال مخنیوی وکړو. په دې نباتاتو کې که نه، نباتات وکرو، هغه ځمکې هم ټینګه نیولي، او
او بلا شی پیدا موږ لپاره لري خدا چې کوم موږ نېچرل ریسورسز او مطلب طبيعي منابع او د دوی پروټیکشن او محافظت نو سی یو سون ان شاء الله ان نیکست لیکچر په الله تعالی سپارم